بجلیگر مولا بده اجتماع ترازی او کنه رازی پاشنغر کې بس طاقت ضرورم نه چې د اجتماع نه ما بند ستا د اشنغر خانان ما په مخ اغستی چې ځان ته څوي او په دې اشنغر تر اوسه زبن کړه نه ما تکم کوجای د شپې برازم دې زیتا د ورځې برازم چې سټه مې خوخی رازم با لاسم خلاص او تورم تیرا دا یاد لے پاتشو خبره د حقائق حاجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک د تمام زندګۍ سټوري وګورئ چې دا په دې ټول ملک کې دغه شریعت دغه قرآن او دغه حدیث چې نن په پاکستان کې څومره رسوا او ذلیل دی دې قرآن او دې حدیث د پاره دې سړي څه نه دي کړي دا څه ده کنه ده د پیغمبر یو حدیث دی رهبانیت په اسلام کې شته نه لا رهبانیت فی الاسلام اور چپریدو په یو کوټړای کې کینا دا په اسلام کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم رئیس د اولیاء رئیس د پیغمبرانو د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه د مقام د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه د مقام شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علینا طالبانو په درس کې پوښتنه وکړه چې یا شیخ ما قولك فی علم غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عادت داو چې درس به په عربي کې کول نن عربي موږ لټکه نه راځي ټکه چې ځان ته څوي ته خو پیغام نشپګه خبره ور سره وکړه ما بدخان سے جماعت کې مولا لګیا ونو یو عرب راغی ا تقریر کوي نو ورته وی یا شیخ فترکنی ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه فترکنی ساعه واحده نو دا ورته وی چپ کړه اور تو یا شیخنا لا ادری ای شین چپ کرو قلت لك فتركني ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو وانا لا ادری ای شین چپ کرو دا زمون حال په مدینه منوره کې په سن 82 کې زوس عمره تتلو من ندرې کاله مخکې د مدینه منوره زمون د پاکستان سلور طالبان ولتا سلور اغیر چاو چې چاو کړي نو اغیر کی یو مصری مدرس شریفو پاغه چاو دې طالبانو ما ته هغه طالبانو کې یو د کچرو د قاری صاحب زویو یو د بنو د مولانا صدر الشهید صاحب زویو یو د ډیرو د مولانا علاء الدین صاحب زویو یو د کوړی د مولانا شیر علي شاه صاحب دې چا وکړي په خپل اسکل کې او مصری مدرس هم پکې شریک دوی ما ته وی چې مولانا صاحب دنه مونږ ډیر تنګ دوی چې ليس في الباکستان العالم بل كلهم جهال دوی چې پاکستان کې مولا نشته ټول جاهلان ودا مدرس ما ورته چیر کوي ور سره یو خبره چې پته ولګي نو ادم مولی لودین صاحب زو ورته وی چې اغلا صلات الا بفاتحه الكتاب کی تکم باسونه کې ا تپوس دناو نا مصری مدرس ما ته وی چې ما قولك في هذا الحديث يا شيخ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما پښتو کې ورته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چی احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام او پیغمبر ویلی دی چې موږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه لولي. نو ما ته وایي چې فی هذه المسألة ليس معكم الدلیل دې مسله کې تاسو سره د دلیل نشته. ما ورته چې موږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. چا چې امام په سنیت تړلو د امام قرات د قرات ته نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي. ما ته قال ابن حجر پوهیږي بزرګانو صاحبانو وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدترا میں شناس. مجاہدت تو افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. زب 73 کے جیل نرالمن بالا مانے کی او جولاو ماتے جی مولی سے خدای قرآن تا وګورا دا گڑے وڈے پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو کمقلو کانا مال کدا قال اللہ و قال رسول نمی بل سویلی زبد سریز وی نہیں منو دالینی مال قال الرسول میں ویلے ویتسنی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سره دې ته لوی جهاد. نو قال رسول الله مې ویل ظالمونی وما ویل نو دغه پکې پرېدا کنه اسه د مرزونه او د سونو خبرې کوا مال دغه تمه پریدا د حاجی محمد امین سے مرحوم یو شعر میں نه پریدي داغه یو شعر دی هغه مې نه پریدي ورتا هغه څه ویلي دي مال هغه وي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي. تاسو زګوره برخلاف نه ما تاسو نه لوري زګرځوم نو ګورئ کله مې غاړه کې چولې خلک دې نه ونه یو څه بلا ده تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي. دې ته میدان پریږدي نو زما عزیزان ما تا مصر مدرس وی چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر وی چې دا حدیث ضعیف دی. ما لا تدري يا شيخ ما تدري. ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دی حدیث ته ضعیف وای او ما ورته یا شیخ ته نه پوهیږي چې لا صلات کې دا لام کم لام دی. لام په عربي لغت کې په څلور قسمه ده. لای نفی ده لای نهی ده لای نفی جنس ده لای مشابه بلیسه ده. ته په دې پوهیږي چې دا کم لام ما توي ذهبت الى القواعد
ته قواعدو ته لاړې. ما د عربیت دنیا دې قواعدو اړ جوړېږي نه. چاله چې قواعد نه ورځي هغه عربي نه ورځي. قواعد څوک نه پوهېږي هغه په هغه ژبه نه پوهېږي. بس غلی شو، چای وڅښلی شو، ټول مجلس ختم شو چې بار ووتو رخصت شو. دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خو دې تعالی ته واړه جنت ته درکړي. مونږ خو دې وګټل، دې بلا نه خو مونږ په درس کې اړو خبره نه شو کولی. مال بیا یو چای وکړي، یو ټکی مې والا بل زده کړی دی، یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته، مالا سې اوبه مو به راوالې، خو دی بیا راوغواړئ، بیا راوغواړئ. دې خوا وګورئ، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه. عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي، څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه کړي. نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي. داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي، امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وایي. داسې ډلې راوتې. اوس هغه ډلو سره جنگ کولو دپاره به ملایکې راځي، پیریان به راځي، دیوان به راځي، او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی، د دې حفاظت به ته کوې. ووایئ تاسو څوک دی کوي؟ د دې حفاظت به تاسو کوئ. دا د پیریانو د دیوانو کار نه دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده، او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیث لویه ډله کوتکې ورسره دي او ډنډې ورسره دي. حرم ته ورله ورته ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي، خو دې دومره خلکو سره خو زه باس نشم کولی. تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کړئ چې زه هغه سره باس وکم. وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره باس وکړه. امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي، او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي. ویل خلاصه شوه خبره. ویلو امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو. هغې ورته ویل ولې؟ ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته. په دې پوه شوئ؟ داسې داسې مه کېږئ. تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته. ولې؟ یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه، د ده بیلات زمونږ بیلات. نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو، خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ کړه، نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت؟ اک بکې کټوله دنیا. دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد و. دې خوا وګورئ، ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و، د بادشاہ قاضي و. لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاہ قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو. ته څنګه په جنګ یې؟ په غېږ کې ورسره راځو، ته حکومت سره په جنګ. په ایمان یې وایي چې د ښځې د مېړه په یو کور کې اختلاف راشي، په کور کې هغه ښځه مېړه ټینګېدی شي، ټینګېدی شي. نه زمونږ د اسمبلۍ ممبر وایي مونږ ورسره په جنګ یو، مونږ ورسره په جنګ. ته ورسره په جنګ تالی سټې په مهینه MP اسکل کې ناستې، پس خوردې خورې، 50 لک روپۍ دې واغستې، د قوم غوښې او تیکې خورې لګیا. ته زه ورسره په جنګ یم. شرمېدله ته په جنګ یې ورته. دا قوم 40 کاله تاسو د دې دین په نامه دوکه نه کړه. دې خو وګورئ، عرض داو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی. دې خو وګورئ، دې یو څلور کسه ناستي مار راغی. دا د امام ابو حنیفه اجتهاد ته ګوره. مار راغی، په دې سړي وروخت،
د ځان لړکو په دوه روخته د لړکو په دوه روخته د لړکو په دوه روخته دا سلورم یو خورلو مرش ابن ابي ليلى فیصله وکړه چې دا ډومبنه سره چې د بدیت ورکی تاوان به ورکی ځکه چې د دنه دا معاملې سٹارټ شوه بادشاہ قاضي چا څه ویلې اوس د اختر موس کا ته دولس تکبیره سره په د بادشاہ قاضي وي د اختر په مانځه کې نو څوک څه ویلې خو امام صاحب ته خبر رااله چې جی داسې فیصله ابن ابي ليلى کړی دا هغه الله دې تیرا هم کی احفظ غلطی کړي دیکھو وګورئ دې سړی چې مار پر راوخته د په دلارو غرزولو نو دایو چې چلو کبد شو او ایتون بد شو چې دا بد شو نو دا سره اخلاص شو ټیک شو جی د چې په دلارو غرزولو دایو چې چلو کبد شو بد شو نو دیم خلاص شو اوس د چې په دلارو غرزولو دایو چې چلو دلته اوس دوه خبرې دي خبره د داو د په منځ کې ده کدای چې چله فی الحال وی خو تاوان به دا دریم سره ور کوي او کډیر سات پسې چې چلی نو امام ابو حنیفه وی چې دا دریم هم خلاص شو د دوم په ځان د چې دومره سات په مار ګرځېدو ځان نه ټیلا کولو نه دا دریم باندې تاوان نشته دا غ اجتهادي فیصله و د امام ابو حنیفه رحمت الله زما په خبره پوهیږئ امام ابو حنیفه علم چې د ټول دنیا علم په یو تله کې واچي او د امام ابو حنیفه یوازې علم په بل تله کې واچي نو دا به دروند شي کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق سوي اته پوریږي نه ایته پته نشته دا ډېر لوی سره ستا په ټول پاکستان کې تمام مسلمانان 95% د مسلک حنفی مقلدین ٹھیک شو په پاکستان کې به د قرآن او د حدیث قانون چې راځي نو د مسلک حنفی قانون به راځي موږ به د اقلیت قانون په پاکستان کې حاوی کول نه غواړو سبب قادیانه وي چې ماته د مرزا غلام احمد مجتهد کې نه و وای به کنه وای شیعه به وای چې مال د خمینی مجتهد کې نه وای به کنه وای وابیان به وای چې مال د اصحاب ظواهر مجتهد نه قانون په د قران او د حدیث او د امام ابو حنیفه او د ملک فیصله په ټول په مسلک حنفی باندې کی ما خبره پوهیږئ نو سکار دی چې شریعت بل بجاهل ته پیش کوو من شریعت بل پیش کوو نه من به شریعت په دې ملک راولو زما خبره پوهیږئ او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې زب جاهل ترام چې په ملک شریعت راولا ان شاء الله په دې ملک به علما مشایخ اتقیاء د دین نیکان او صلاحات د دین د خدای په مهربانه او د دوی په برکت به هغه ورځ خدای را ولی چې د پاکستان قانون د قران عزیزانو دا ستاسو وظیفه ستاسو ګری ستاسو د پیغمبر په لار باندې د تلو کوششونه دا برایگان نزي ان شاء الله هغه ورځ به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان بنست نابودي او د ملک قانون به قرآني نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام علماء دیوبند عزیزانو داجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونگا مدا کو لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس چوله د چا پوجره کې د شانو خان پوجره کې
داغه ګریوان نیولې او د شریعت د پاره هغه ایمان د خدای په تاو ما کې پیدا زه خو هغه ایمان سره چې زه به غدار د مړی نه نیسم بیان به د مړی نه نیسم منافق به د مړی نه نیسم زه به یو ورځ مړ کېږم وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي ما د پاره یو مرګ مقدر دی که نه دی حاجي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ما د پاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کوم 40 کاله پاکستان شو 40 کاله په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته اوس ووایم بل سنت په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی او په دې شریعت جګړه وه د حکومت سره په دې شریعت او په جلسه کې ودرېده او وی چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک قرآن او حدیث نه راولي نو ویلو چې د پاکستان نوم واورم نو د غولو د ډیران غوندې بوی ترې راشي لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویلو مې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی ترې راځي بندگانی نو جماعت تراشی او کسوک د شیطان بندگانی نو دې ډمې تکلی کریم کریم کری واورا تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و بکنبو د جهاد په ټیم کې بلوې مرد میدانو د بدر په میدان کې ولار دی د غشو په باران دی باران توري لاس یو چکړه د چې پروردگار 314 کسان دی او کل بل اتتوری دی او دعا سندي او زرګونه کافر دی الله کا تواره چې ستاب نامه اغستو والا د پزماکه څوک پادشي نہ خدا دبی مظلومان امداد کا او کداوی چستانا میں اغسطو والا جسو پاتی نشی نو اللہ دادر سودیار لستول شہیدان کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 3,000 ملائکے راغے پاسور سوریوی د کافر سر با پریوتو سری با پتہ نہ لگے دا راغلی وی کنی راغلی نو د جنگ په وخت کې تور پلاس کې لوی مرد میدان لې دو اوت په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم پخپل په جنگ کې شریک دی پکانی باندې غاخ مبارک مات شه بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو پسلا چی گوری علتا حضرت زید پروت تے سل گئی وہی اشارہ ورطا اکڑا چی غگرانیز دے کا زمان محبوب شہید شو کا جوندے دے بی بی عائشہ ورطا وی چی نور خود ٹک دے خوب پکانی یو غاخ مبارک مات شوے دے حضرت زید وی چی اے پروردگارا
پاغه کاری په زما ټول غاښونه مات کړی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی بچ ناز رفت باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باش. حضرت فاطمہ و عائشہ چرالے والے وقت دیر تیر کو وہ یا رسول اللہ زید پلارا کے پروتے والدائی سل گئے وہی لگیاد دوینو گندزان سرداری کونین منڈکڑاو زید تورغیو دا غزن کا دندینو دا غسر روچت کو پخپل غی کے او بکن چه پلارا کے پروتوی پوینو گندوی چاوشتے وی او وینی تی غڑغڑے وہی او تاسپینی جامے او سپین سادر پسروی پغی کی بے روچت کی ماما من جامی نہیں پلی تھی آرام کینا ماما آرام کینا مونگ تا گورو اگر سنت باندے عمل کولو تا گورو بنی آدم پریدا اخلوی شہدے اغورز زمونگ دا دکان مخیطا یو سپے رشکاو والے سپے رشکی والو نو دا ٹورسٹ والا انگریزان میں دا ٹورسٹان دو ورمدہ ہیپیز دائرہ منڈکڑا اس پہ پغیق کیو چھت کو اور دا ڈاکٹر دکان تیننا اس تو پاغی والا پٹائیو لگولا اور زان سرائے بوتلو چھ دامونگ سی ایم ایچ اسپتال تبوزو دی سپیتا تکلیف نن ستا ملک کی بنی آدم پہ ستا ڈاکٹر بدا سی ستا ملک دا ڈاکٹرانو حالو گورا ڈاکٹرانو سا قیامت را چیت کرے دے ڈاکٹران ہالینڈ کے غورا دا یو انگریز دے کے دا شپے دا یو انگریز دا پیشو پا خیٹا کے درد شو یو بجا دا شپے ٹیلیفون ڈاکٹر تو کو چزما دے پیشو خیٹا ہوگی پیزو منٹو کے ڈاکٹر رہا بیگ ور سردے پیشو تے استنی منی ہوا لی آرام ورہ گئے بل نمبر دا ٹیلیفون ور کو اکور والا تا چه کدین پس دی پیشو تا سا تکلیف شو نزب پا دی نمبر ماور تا بیار ہوگا پیشو تا دشتی پا یو بجا ڈاکٹر پا پیلیدی لیتا کرا رسی دا پاکستان شریف کمپوڈر واللہ کا پا یو بجا دشتی راو باسی 100 روپے سیریز 100 روپے اول بدابی سر داخلی کی نمبر میں چاند دے 15 پیتم نو ناستو ستر یو بجی دیا کندش پی او پا دے ملک با اغا خلق 100 روپے کم دینا پیدا کئی چه کم دورہ دی 100 روپے عورت دا ٹاٹکی مزدوری کئی دا ٹاٹکی مزدوری کئی دن ماتا وہی ماتا چی جی تو دا غریبانو خرچونو خبری که دا با کم زینا پورا که دا با کم زینا پورا که اول خو اوه پیمان چی دا دی سملو ممبران چرتا دا جوانو کپارا پکشتا دا جوان کیبینٹ میٹی کیبینٹ اخبار کے فوٹوانو گورا دا چا سر دا شوتر پشان دے دا چا دا چرک پشان دے دا چا دا چپ پشان دے دا چا بچا دا کیبینٹ میٹی دا بچا پالیسی استعمال کلو گورا ستاپ سیکٹریٹ کے دا تعلیم دا پالیسی سیکشن افسر چو پا کلیو قادیانے ناستو پا کلیو قادیانی بستا صوبیتا دا تعلیم پالیسی جوڑولا اوف ترسوم پورے دینی تعلیم معاشن تا قرآن لازمو حکومت اگا اڑاؤ کو اس بد پہلی جماعت میں ABCD انگریزی ورطا خودل کی گی اتی تو غد کی دے
دې دپاره به څوک راځي یوازې د بزدګر ملا کور رانشه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمون په سر ډېرې لویې ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید روچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی بغلامیت خواہم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدی سا چمن خرید باش زیادہ داولی وبدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینا بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینا کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش د سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندی ایمان پیدا کوي د زید غوندی ایمان سردار کونین د پاره با د حنزله غوندی ایمان پیدا کوي د واده لومباش پیدا واده شوه بانګونو مال د आवाज شو چې د احد جنگ دی او رسول الله پکې شهید شو زید حنزله منډه چې احد ته ورسېده چې ګوري حضور علیه السلام په وینو باندې رنګ ولید حنزله د سر بازو لګولا او لک سات پس انا لله و انا الیه چې د کور راتله ناوی ورته وی چرته دی ورته لونه خوب می ولید چې زما محبوب باندې وینې روان دي ورته حنزله سملان شپه د خدای بنده وخلا ډېر دی حنزله ورته یو ناوی په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره ناوی ورته وایي چې حنزله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلی یم لئ کته جنگ للاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځ به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند حنزله ورته د خپل لستوڼی وشلولو ورته یو ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند وي میدان طلع قربان شو سردار کونین حکم کو چې د احد شهیدانو له غسل مور کوي د وینو سره په خپلو جامو کې خخ کوي ځکه چې د قیامت په ورځ به د دوی دا وینې او زخمونه د مشک او د عنبر غوندې خوشبويي کوي جبرائیل علیہ السلام راغی چې یا رسول الله الله ویلی دی چې حنزله لبا غسل ملائکی ورکی زکر د واده رومبه شپوا د چې ستا د قربانې دو واورېده نو غسل نو کړو میدان ته راغی نو د لبا غسل جبریل وی نن زه ورکوم دا علما بزرگان پوهیږي د حنزله نومه محدثین چې والی نور سروي حنزله غسيل الملائكه
अगर हंजल ची चाहता मले को गुसल वर करे दो सरदार कौनैन पर नामूस बांधी बाजीजान उदा से कुर्बानी कवैन वाला बजन्नत गोरे के नि जन्नत न गमुंग प्लार जयगीर न दे दाग पर हदीस बा दा से कुर्बानी के लके इमाम बुखारी चकड़े वा नस्ता पमल के बुखारी शरीफ खत्म दुनिया राशि मटियाने उखड़े चाहिए महीने उसकी कलिमताने